زمارونو یو اهم عبادت ته، ضروری عبادت ته او د الله خوښ عبادت ته. هغه عبادت ته درود شریف وایه. الله پاک هر پیغمبر په عامو بندگانو کې یو مقدس شخصیت پیدا کړی او هر پیغمبر نه الله پاک په خپل وخت کې د دین ډېر لوی کار اخیستی او پیغمبر وایي دی ته چې د الله نه احکامات رالی او مخلوق ته رسی، بندگانو ته رسی. په هر پیغمبر د الله خصوصي نعمتونه او رحمتونه او برکتونه نازل شوي. هر پیغمبر الله ته ډېر نږدې تیر شوی، لیکن بعض پیغمبرانو له ورفع بعضهم فوق بعض درجات، الله بعض پیغمبرانو له په بعضو څه درجې ورکړي او بعض پیغمبرانو ته الله څه خصوصي تعلقات ساتلی دي چې هغه د نورو نه. لکه زموږ ښکلی مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم متعلق الله پاک په قرآن شریف کې مونږ ته اعلان کوي چې زه هم په دې پیغمبر درود وایم او زما فرشتې هم پې درود وایي او مسلمانانو تاسو هم پې درود ووایئ. د بل پیغمبر متعلق یې دا نه دي ویل. د پیغمبرانو د عزت خبره کړې ده چې د پیغمبرانو قدر کوئ او د پیغمبرانو احترام کوئ او د پیغمبرانو عزت کوئ او د پیغمبرانو صفات هم الله په قرآن شریف کې ذکر کړي او بالخصوص زموږ ښکلي مبارک پیغمبر هم د ډېرو پیغمبرانو واقعات او صفات ذکر کړي دي. کتاب الانبیاء په بخاري شریف کې مستقل کتاب دی په دی، لیکن دا لفظ د چا یو پیغمبر لم نشته چې زم دا کوم او بندگانو تاسو دا وکړئ. زه هم په حضور پاک درود شریف وایم او زما فرشتې هم پې درود شریف وایي او تاسو هم پې درود ووایئ. د خدای درود څه دی؟ د خدای درود دا چې خدای په خپل رحمتونه نازلی. د خدای درود څه شی دی؟ الله په خپل برکات نازلی، الله په خپل کرمونه او نوازشات نازلی او الله په خپل خصوصي رحمت او خصوصي کرم ورته ګوري. او د فرشتو درود څه دی؟ فرشتې د خدای په دربار کې د رسول الله مبارک دپاره استغفار وایي او د هغه د لوړې درجې او د بلندۍ دعاګانې کوي او د پیغمبر مبارک ښه ذکر کوي، صفتونه یې کوي یو بل ته او الله ته سوال کوي چې خدایه ته پې رحمتونه نازل کړي او برکتونه نازل کړي. او زموږ درود څه دی؟ موږ به د الله نه سوال کوو چې خدایه په رسول الله مبارک نور کرمونه هم نازل کړي، نور رحمت هم پې نازل کړي، نور برکت پې نازل کړي او د خپل خصوصي انعاماتو او عنایاتو نه پیغمبر مبارک له خاص حصه ورکړي. دا زموږ درود. او زما ورونو زموږ د درود شریف حضور پاک ته څه فایده نه رسي. رسول الله مبارک له چې الله کومه مرتبه مقرر کړې ده او کومه درجه مقرر کړې ده، ډېره اوچته او لوړه درجه ده. خو د درود فایده څه ده؟ دا ده چې مونږ ته فایده رارسېږي. زمونږ الله پاک فرشتو ته ښکاره کوي چې تاسو هم د دې پیغمبر دپاره سوال کوئ او امتیان هم ورله سوال کوي. نو که دا لوړه درجه ورکوم نو دا ټول خلق مانه سوالونه کوي او د خپل اعمال هم ډېر بلند او ډېر قیمتي دي. دی ما ته د ټولو نه زیات نږدې هم دی. مونږ له فایده ده لکه یو سړي چې بیټري راوالي تارچ او دې دیوال ته ونیسي نو دیوال ته د هغې فایده نه رسي، هغه عکس او رڼا زموږ په مخ را پرېوځي، هغه د بیټرۍ هغه رڼا مونږ ته واپس په لار را پروځي او مونږ ته ځای ښیي. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، یو حدیث دی په مصنف د ابن ابي شیبه کې دی، وی صلوا علی فإن الصلاة علی زکات لکم. وی په ما درود شریف ووایئ. څه فایده؟ صلوا علی په ما درود ووایئ فإن الصلاة علی زکات لکم. دا درود چې تاسو په ما وایئ د دې په برکت ستاسو ظاهر باطن پاکیږي. فایده مونږ له شو. فإن الصلاة علی زکات لکم، دا په ما درود ستاسو صفی ده، ستاسو باطن بم پاک شي، ستاسو ظاهر بم پاک شي. زکات صفایه ته قد افلح من تزکا
وذکر اسم ربه فصلى. اگر چې علما زمونږ د زکات دونې معنی هم کوي، خو دلته دا معنا شوه چې تاسو پرې د ګناه نه پاکېږئ. نو چې څوک درود شریف ډېر وایي په رسول الله مبارک، نو باطن به هم خدای د ګناه نه پاکوي، ظاهر به هم خدای پاکوي. دا فایده شو. او بل دو حدیث ته د عبدالله ابن مسعود په ترمذي کې دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وره درود شریف فایده، ان اولى الناس بي يوم القیامه اکثرهم علی صلاة. چې څوک وایي چې زه د پیغمبر ته ډېر نږدې شم د قیامت پر ورځ درود ډېر وایي، چې څوک درود شریف ډېر وایي نو د قیامت پر ورځ به حضور پاک ته ډېر نږدې وي. ان اولن او نو د قیامت ورځ د خطرې ورځ او د قیامت ته په هغه ورځ باندې خو نه پلار پکارېږي او نه زوی پکارېږي، نه رور پکارېږي او نه ښځه پکارېږي او نه خاوند پکارېږي. یوم یفر المرء من اخیه. الله پاک قرآن شریف کې فرمایي د رور نه امه و صاحبته و بنی، یو بل نه به تښتي دا خلک. او سخته ورځ د قیامت ورځ ده، دومره سخته ده چې رسول الله مبارک فرمایي ور به دومره رانږدې چې کالمیل، لکه یو میل. دا حدیث راوي څه وایي؟ وی پیغمبر مبارک میل ذکر کړی او میل دوه معنی ورکوي. یو هغه میل دی چې دا زمونږ د سړک د غاړې دا میل مونږ وایو، یو دغه میل دی 1260 ګزه. او یو میل سلی ته هم وایي چې په سترګو کې وایي چې د سلی عمره به رانږدې شي. پته نشته چې د پیغمبر مبارک هغه میل مراد دی سړکونو والا او که سلی مراد دی. د سترګې د سلی عمره به رانږدې شي یا د سړک دا یو میل چې اته فرلانګه دی دونه به رانږدې شي او دا ټول خلک دا څرمنې به اوس سوځي. دغه ورځ به څه کوې؟ مال پکار، قسم په خدای که پکار دی راشي، کارخانه نه پکارېږي، د دنیا بادشاهي ده نه پاتې ده، بچي نه پکارېږي، څوک به پکارېږي؟ رسول الله مبارک پیغمبر مبارک. شفاعتي لاهل الکبائر من امتي، حضور پاک فرمایي چې غټو ګناهونو والا له به زه سفارش کوم، غټو والا وړه. نو دغه وخت د رسول الله مبارک ضرورت دی. ځکه خو عایشه صدیقه د حضور پاک نه تپوس کوي څومره مبارکه بیبي د صدیقه ده صاحب، پاکه بیبي ده. قرآن شریف کې الله کون په صورت نور کې صفت کړی دی او د دې بیبي متعلق الله پاک قرآن حکیم کې اعلان کوي اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة. چې دی له خدای به بخي، لهم مغفرة واجر کریم. او الله پاک فرمایي طاهره ورته ویلي ده الطیبات للطیبین، پیغمبر پاک دی، بیبیان هم پاکې دي. صفت الله پاک کړی دی، صدیقه ورته ویلې شوې ده. لیکن بیا هم د قیامت د ورځې د سختو نه یریږي. نو رسول الله مبارک ته وی الله رسوله قیامت پر ورځ به دې کم ځای ګورم، سخته ورځ د تا پسې ګرځم. او خو ډېر لوی مخلوق دی د آدم علیه السلام نه والا قیامته پورې، الله رسوله تا پسې کم ځای به ګرځم، ما ته ځای وښایه. حضور پاک وفرمایل چې زه دیو ځایونو کې ما ګوره. یو هغه وخت کې چې زما امت سره حساب کتاب کېږي، تلې سره مې ګوره، د میزان سره ګوره. دویم ما ګوره پل صراط په غاړه چې زما امت تېرېږي، زه ورته ولاړه یم. داسې سخت حال دی چې پیغمبران به وایي رب سلم سلم، رب سلم سلم، یا الله حفاظت، یا الله حفاظت، یا الله سلامتیا غواړم. انبیا به رب سلم سلم وایي. ویښته نه نری او د تورې نه تېره بې د الله د فضل نه تېرېدل مشکل دي د مارونو. وایي ما هلته ګوره امت ته به ولاړ او عایشې د حوض کوثر په غاړه مې ګوره. دا درې ځایونه مې درته وښول، دې کې ما ګوره، دې نه به نه خطا کېږم. نو دومره سخته ورځ چې په کومه ورځ عایشه بیبي پریشانه ده او د رسول الله مبارک نه تپوس کوي ما ته ځای ښایه. نو چې څوک ته وایي چې زه به څنګه پیغمبر ته رسېږم، زه خو ډېر ګناهګار یم، زه خو ډېر کمزور یم، زه خو ډېر زیات د ګناه ککل یم، زه خو د ګناه په ګندګو کې داسې یم لکه په من سپی چې وي، زه خو ډېر ګناهګار یم، زه به الله ته د الله رسول کم ځای ګورم، ما به څوک پرېږدي ورته که نه، زه به ورنږدې شم که ورنږدې به نه شم. زه خو هم د دې خپل مبارک پیغمبر د سفارش امید لرم، زه خو هم تمه لرم که نه، زما خو ورباندې ایمان دی، زه خو تمه لرم د دې چې زما د مبارک پیغمبر سفارش وکړي، کوم ځای به ګورم. رسول الله وایي که ما ته ډېر نږدې کېدل غواړې درود ووایه. ان اول الناس بیوم القیامه، ډېر نږدې د خلکو نه ما ته د قیامت پر اکثرهم علیه صلاة، چې ډېر درود وایي، لږ نه ډېر درود وایي، درود ډېر وایي. فایده شوه که نه شوه؟ نو که دې خوښی چې د پیغمبر خواله ورسېږم او دغه سخته ورځ
ښکلي مبارک پیغمبر سره ودرېږه او هغه قرب حاصل کړه او د هغه نزدېکت درود به ډېر وایه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي، حضرت ابو هریره بله فایده یې درته وویمه، من صلی چې حضور پاک فرمایي من صلی علی واحدة صلی الله علیه عشرة، چې څوک یو ځل په ما درود ووایي یو ځل نو الله په دې بنده لس درزه وایي. فایده شوه که نه شوه؟ حضور پاک فرمایي د اسمان نه یو فرشته راله ما سره میلاو شوه او ما ته یې وی چې ته د اسمان نه په لومبي ځل راغلی یم، دې نه مخکې د دنیا ته نه یم راغلی، الله تعالی رالیږلی ما. واه واه، الله رالیږلی ما. او څه الله تعالی یو پیغام درکوي، یو خوشخبري درکوي، یو بشارت او زیری درکوي چې ته درته ووایه چې څوک په تا یو ځل درود ووایي الله وایي زه به لس ځله پې درود شریف ویم. اوس د دې پیغمبر نه تپوس وکړه ارضي ته خوشحاله که نه خوشحاله؟ دا داسې وخت و چې پیغمبر غمجن و، پریشان او ډېر زیات پریشان او غمجن و. اوس ووایه زما حبیب ته ارضي ته خوشحاله شوې او که نه؟ رسول الله مبارک وفرمایل او خوشحاله اوس خوشحاله. دا د درود فیری دی چې موږ ته رارسېږي. او صحیبه یو بل حدیث دی په مسند د ابو یعلا کې، په مسند د ابو یعلا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دوه دوستان یو بل سره میلاو شي. کوم چې میلاویږو څنګه میلاویږي یو بل سره؟ کنځل کوو. هلکه بې غیرته ته خو ډېره موده پس ومېلې، بل دوی مړه دلته کوم ځای وې؟ یو بل سره مخامخ کېږو کنځل کوو. ای بې خونده مړه دونه موده پس، بل وی مړه یې دوسه دونه موده پس ملاقات شو. یو بل ته بې غیرته دوس کنځل موږ دا وایو. حضور پاک څه فرمایي؟ وایي چې دوه مسلمانان یو بل سره یو ځای کېږي او په یو بل سلام اچوي او ورسره په ما درود وایي، درود شریف وایي. دی چې یو بل نه جدا کېږي په داسې حال به جدا سي چې ټول ګناهونه به ترې وتورېږي. اون پښتون څه کوي؟ ای دله څنګه تنقید دله ډېره موده شوه چې مو ونه لرې ښکاره نه چې ورته وي د اوسه ته څنګه هسې بېسه یو بل وکاندل بغیرته ته څنګه ایا پرې کوي ای د ښځې د اوسه ای د ښځې دله دا خبرې ټول ورځ کنځل، یو بل سره میلاویږو کنځل. په دې مو وایو ښه ښکار، په دې خو خوار شیخه نه ښکارې، ځان په بل په زور کنځې. سلام واچوه السلام علیکم ورحمت الله او درود شریف په رسول الله مبارک وایه. او مسند د ابو یعلا کې حدیث ته چې یو بل نه جدا کېږي ګناهونه دې ټول لاندې دوړېږي. دا د درود شریف برکت دی. او سیبه رسول الله بلکې څه وی مخکې وروستو ټول ګناهونه به ورته معاف شي. حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه چې حضور پاک د هغه په حق کې فرمایي اقرأکم ابی، تاسو کې ډېر ښکلی قاري د قرآن شریف ابی ابن کعب دی. حضور پاک نه تپوس کوي الله رسوله چې زه کله دعا کوم که نه نو څومره ټیم تاله پکې درود ووایه؟ دعا کې خامخا خلک په پیغمبر مبارک درود وایي. دعا کوم څومره ټیم پکې تاله درود ووایم؟ وایي چې څومره ډېر ویلی چې ستا خوښه ده. وی صاحب که څلورم حصه ټیم تاله درود ووایم باقي 3 حصې ټیم دعا وکړم، وی ډېره ښه ده خو فإن زدت فهو خیر لک، که دې نه دې درود زیات کړل ذره بهتره ده. وی ښه 1/3 درېیم حصه ټیم به تاله درود ووایم، 2 حصې به الله نه سوالونه وکړمه، وی ډېره ښه ده ان زدت فهو خیر لکم، خو په دې نه دې زیات کړم دله خیر بهتر ده. وی خلاصې به کوم چې نیم ټیم به تاله درود ویم، نیم به د الله نه سوال کوم، وی ډېره ښه ده خو ان زدت فهو خیر لک، خو که دې نه دې زیات کړل دا ښه ده. وی خاص الله رسوله که 2 ټیمه دا ټیم 2-3 ځایه کوم 2 حصې تاله درود ویم 1 حصه د الله دعا کوم، وی ډېره ښه ده خو که دې نه دې زیات که تاله بیا بهتره ده. وی ښه ده الله رسوله ځان ته به سوال نه کوم، دعا به نه کوم، ټول وخت به تاله درود شریف ویم. زه به الله نه دا نه ویم چې خدای زما غم لرې کا، زه به دا نه ویم چې خدای ما وبخه، نه کوم د خدای نه سوال. ټول وخت د دعا هغه ټیم به ټول تاله په درود شریف لګوم. رسول الله مبارک سوی اذن تکفا همک ویغفر لک ذنبک، بس تا غمونه الله ته معلوم دي چې سوال دې ته ونه کوه، هغه ټیم دې زما درود له ورکو، ټول غمونه به د خدای ختم کړي او ټول ګناهونه به د الله معاف کړي.
الله خو په خبردار دی کنه. الله ته پته وه چې د زړه کې یو سودا ده، د زړه کې یو افسوس دی، یو غم دی او ما نه سوال کوي. دی د ګناه ککړ دی او ما نه بخښنه غواړي، خو یاره په پیغمبر یې درود ووی او هغه حاجت یې ښکاره نه کو، هغه د ما د سوال ټیم یې په درود ولګاو. اذن تکفا همکا، غم دې ټول بند بشي، ختم بشي، ویغفر لکه ذنبک، او ګناه به دې ټول وبخښلی شي. دا د درود شریف برکات دي. او چې سوال هم کې درود ورسره وایه. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دعا کوي، د الله حمد ویل اول، د حمد نه پس بیا په پیغمبر مبارک درود شریف ووایي. رسول الله مبارک والا آواز ورکه، وی سل تعطا، ای عبدالله ابن مسعود اوس سوال کوه دعا به دې قبوله شي. نو که د دعا نه مخکې د خدای حمد ووایې، الحمدلله ووایې، او بیا درود شریف ووایې، دعا به دې پرې خدای پاک قبلوي. درود ډېر قیمتي شی دی زما ورو، ډېر برکتي شی دی او ډېر برکاتي وي. زمونږ یو کتاب دی د درود شریف، یو عالم لیکلی دی، دلائل الخیرات ورته وایي. هغې کې هغه د درود شریف ډېر لیکلی دی او د هرې ورځې مستقل درودونه را جمع کړي چې دا درود ته خالي پر ورځ وایه، دا د اتوار پر ورځ، دا د ګل، دا د نهی. نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په فضایل درود شریف کې دا لیکلی دی چې دا درود شریف دا کتاب ولې ولیکه. وی په لاره باندې روانم، دا ملا صاحب وی یو ځنګل باندې تېرېدم، په هغه ځنګل کې تږی شوم ډېر زیات او اوبه نشته، ژبه مې د تندې بار راووته. وی یو کوی مې صحیح که، وی چې ورلمه چې د شکر دی کوی خو شته، چې مې وکتل کوی کې اوبه شته خو بورقه نشته. یا خدای اوت به څه کوم، اوبه خو شته خو بورقه نشته چې اوبه پرې راوباسم. یو خوا بل خوا مې وکتل، یو ماشومه جینۍ وګړې چیلی سره وړی، چې په ما کوی شو ما لراله، ما ته وی کاکاجي څه کوې؟ ما یې بچې تږې ما ډېر زیات، اوبه در سره نشته چې ما له لږې اوبه راکړې؟ ځکه ګډو چیلو والا خامخا ځان له اوبه ساتي. وایي ما ته کاکاجي د کوی کې اوبه شته که نه؟ وایي ما چې بچې کوی کې خو اوبه شته خو بورقه نشته، تا سره که بورقه یې ما له راکړه چې زه پرې اوبه راوباسم. وایي په بورقه څه کوې؟ مې اوبه پرې راوباسم. وایي زه به دله کاکاجي راوباسم که نه؟ مې ډېره ښه، مې د دې سره به څه بورقه او دا دلته ګډې چیلې سري ځان له پرې اوبه راوباسي، ما له به اوبه راوباسي. هغه ماشومه جینۍ پوټینۍ راله د کوی په غاړه ودرېده او سټکې یې یو چوفې کړې، اوبه ورو راتلې د کوی سر ته راورسېد. کاکاجي څکه اوبه، خدای پاکه د اوبه د لاندې نه راوچتې شوې سر ته رالې، بس اوبه مې په لپو لپو راواغېشتې ومې څکلې. بیا هغه ماشومې جینۍ وی بس اوبه باندې موړ شوې، ما وی او وی بیا سټکې وی چوفې کړې، اوبه واپس خپل ځای له لاړې. جینۍ مې کلکه د مټه ونیوه، بچې انسان یې که پیری یې؟ ما هغه وی چې زه خو انسان یم، د انسان لور یم، د ګډې چیلې سره مې دا دې څه کرتب وکړه؟ وی څه کرتب خو مې نه دی کړی، نه د اوبه چې په یو ټکي سر له رالې او بیا په یو ټکي ویښ له لاړې، دا څه مسله وه؟ وی استاد جي په لاره باندې تېرېدم، یو مولوي صاحب تقریر کاو، هغه په هغه تقریر کې دا ووی چې څه حاجت دی درود شریف وایه خدای به پوره کوي، چې څه مقصد دی درود شریف وایه الله به پوره کوي. نو بس هغه ټکې مې اورېدلی دی، نو چې د ما څه حاجت او مقصد یې درود شریف وایم خدای پوره کوي. دا مې اوس درود شریف ووی، ستا حاجت و نو به دله سر له رالې، بیا مې درود شریف ووی اوبه ویښ له لاړې. دا د درود برکت خو عقیده مضبوطه غواړي. وی بس ما لګیا شومه چې دا خو د درود شریف ډېر برکات دی، نو کتاب مې ولیکه دلائل الخیرات، او په هغې کې د هرې ورځې ځان له درود شریف مې ولیکل. اوس هم دا بزرګان پکې یو بل له اجازتونه ورکوي، دا د درود برکت. دغه صاحب د دلائل الخیرات چې کله وفات شو او په کوم ځای کې ښخ که، یو میاشت هغه د قبر نه خوشبویت دی. درود شریف ډېر برکت دی. او چې نوی البخیل الذي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، زه ویم پیغمبر مبارک فرمای، البخیل الذي ذکرت عنده فلم يصلي علی، چې کم انسان مخکې زما نوم واغشتی شي او دې درود ووایي او نه وایي، دا بخیل دی. وایي زما نوم واغشتلی شي او دې درود نه وایي، دا بخیل دی. حضور پاک فرمای او رسول الله مبارک څه فرمای؟ حضرت ابو هریره فرمای چې د منبر په دې پوړی باندې قدم کېښود، وی آمین
بیا په دویمه پوړی قدم کېښود وی آمین. چې په دریمه کېناسته بیا وی آمین. صحابو ته تپوس وکړه الله رسوله نه خو موږ ستا دعا واورېده نه د بل چا د آمین دې په څو وی؟ وی د پوړی په یو پوړی چې مې خپه کېښوده نو جبریل راغی. دوی ما ته وایي چې د چا مور او پلار جمدي او دونه خدمت یې ونه کي چې د مور او پلار په خدمت ځان جنت ته ورسوي نو خدای دې تباه کړي. رغم انف رجل، خدای دې تباه کړي. مور او پلار جمدي وي دومره خدمت به کوي چې ځان په جنت ته ورسوي، دونه به کوي. او چې دونه خدمت یې ونه کړي چې ځان په جنت ته ورسوي خدای دې هلاک کړي. ما وی آمین. واورئ چې د چا مور او پلار جمدي وي خدمت به کوي. په دې ورته د یو جمعه بیانم وکړه انشاءالله. خدمت به کوئ، د مور او پلار قدر به کوئ، عزت به کوئ، احترام به کوئ. دا ټول چې څومره دلته ناست یو مور او پلار مې هر ماښام او ماسخوتن به ځای ټولو ته ویل او مور او پلار له به په اوږو په لاسونو یو 15 منټه زور کوئ، چاپي به کوئ. په خدای قسم ما به خپلې مور له لاړم، ما به لاس یا په هغې په خپو زه به یې نه پرېښود. ما به وي ما ته یې نه به چېرته ستړې نه به کوې، یو ځل یې ده نه پرېښود. ما به په زور د هغې په اوبو لاس کېښود، ما به ورله زور کوو نو ما له به یې دیکه راکوله چې نه مه کوه مه کوه مه کوه. زه یې نه پرېښودم زور ته، بلکل یې نه پرېښودم. ما به زور لګو خو نه به پرېښود. ما به دې بچو ته وې مې دی نیالم زور کوې، په خپو وله زور وکړې، په اوبو وله زور وکړې. مور او پلار دړه نه دوا وباسئ. نیکبختو دا نعمت بیا نه راځي. قسم په خدای که دا نعمت بیا راغی. مور دې جم دی او پلار دې جم دی، ماښام ماسخوتن وله په اوبو لاس کې ده. ځان ته مه خفه کوه په معمولي خبره باندې، کاغه د نه خفئ رضا ساقه. ځان مه دوکه کوه، ګورې مه کوه خیرت دله را روان دی. دې مور تا ته ډېرې دعاګانې کړي دي، دې پلار تاله ډېرې لالې ارامې کړي. منډې دله وایي پته به راته ولګي ته پلار یې که نه او د چس زوی به دنه پیدا یا به راته پته ولګي. نو دونه خدمت به د مور پلار کوی چې ځان په جنت ته ورسوي. که اوم نه که نو خیره چا کړې ده؟ جبریل علیه السلام چې په ټولو فرشتو کې اوچتې درجې والا ده. او آمین په رسول الله مبارک ویلی دی. سوال نه پیدا کېږي چې دا دې قبوله نشي. دا خیره قبوله ده. غر کې غر کې دونه خدمت به کوی چې د مور او پلار د خدمت په وجه ځان جنت ته ورسوي. او که مو نه که نو غر کې او تباه یې ده. جبریل خیره کړې ده او رسول الله پې دعا ویله او په منبر یې ویلی دی. مسجد نبوي کې شوي دي دا. دویم ځل څه وایي؟ وایي چې کوم انسان د رمضان میاشت پې راشي او دې دومره عبادت ونه کړي چې ځان په خدای وبخي، دا دې تباه شي، غرق دې شي. د رمضان میاشت تېره شوې م ده او بیا هم را روانه ده که خیر. او دریم څه وایي؟ چې کوم انسان په مخ کې زما نوم واغېشتی شي او دې درود شریف ونه وایي، دا دې خدای هلاک کړي. چې د پیغمبر نوم واغېشتی شي درود به وایي، او که اوم نه وي نو خیره جبریل کړې ده، آمین په رسول الله مبارک ویلې ده، نو غرق او تباه یې. نوم یې څه دی؟ دوه نومونه یې دي. یو وله مور ایښی دی، یو وله نیکې ایښودی. یو محمد دی بل احمد دی. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. چې نوم واغېشتی شي ټول به وایي صلی الله علیه وسلم. په مجلس کې چې مجلس کې ملا صاحب دا نوم یو ځل والي ته به وایي، او که هغه دوباره درې باره او څلور باره وایي نو بیا مستحب دی. ښه دا ده چې یو که دې ونه وي بیا پرې نه ګنهګارېږي، و یو ځل به خامخا وی واجب دی. او که د پیغمبر صفت واغېشتی شي لکه رسول الله، نبی الله، پیغمبر دا الفاظ وویلی شي نو درود شریف مستحب دی، واجب او فرض نه دی. چې نوم واغېشتی فرض دی، دا به وایي. الله اعلان کړی دی مونږ ته یو ځل خو درود شریف په هر مسلمان فرض دی. الله اعلان کړی دی یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان خاوندانو، صلوا علیه وسلموا. نو دا د درود شریف چې او د پیغمبر نوم واغېشتلی شو او تا درود ونه وې تبه. او حدیث کې تصریح ده رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی. چې کوم انسان په مخ کې د ما نوم واغېشتی شو او د درود ونه وې، خدای دې پوزه خاورې ته ورسوي. پیغمبر وایي قبر ته دې ورسېږي، دا پوزه دې په دا خاورو کې ایرې ایرې شي او خاورې خاورې دې شي. خیره کړی د پیغمبر. او زما رونو
یو صحابي دی حضرت کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنه خپل شاګرد ته یو تحفه نه در کوم تحفه که اوس ماته چوې تحفه نه در کوم زه وایم یا به چېته سیوال یادوي یا به چېته وږي یادوي یا به چېته ډوډۍ یادوي یا به داسې یادوي او ته وایي ولې نه راکړه که نه وایي داسې تحفه در کوم چې ما ته رسول الله مبارک راکړې ده اوهو دا به سي او ما ته د دواړو جهانو سردارو فرمایل چې ای کعبه یو تحفه نه در کوم ما من غټېږي سړی په دې چې پیغمبر ورته وایي تحفه نه در وایي د الله رسوله راکړه که نه هله شابه ستا تحفه به سر و چشم قبوله وی درود شریف په ما وایي دا تحفه ده په ما درود شریف دا تحفه تاسو ته هم نن میلاو شو ما درته وویل رسول الله مبارک د طرف نه دا تاسو ته تحفه ده د الله د پیغمبر چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویم قیامت پرز یو سړی وی مواهب لدنیه کې یو روایت چې قیامت پرز باندې یو سړی سره به حساب کتاب وشي چې حساب کتاب وشي د نیکي به کمه شي او ګناهونه به زیات شي په ده به اعلان وشي چې د دوزخ ته روان شي دی به دوزخ ته روان شي ګران کار دی الله دې مستعد وی حضرت آدم علیه السلام به د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې چولي چې هغه وګوري ځکه چې حساب کتاب کېږي آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړي ښه سخت وخت دی که نه الله به ورته اواز کوي یا آدم قم پاسه آدم پاسه قم عند المیزان تلې سره دی جعلتک حکما بین ذریتک ته مې انصاف دار کړې د بچو په منځ کې ستا مخکې حساب کتاب کوم انصاف تاله در کوم ودرېږي داسې رپېږي به آدم علیه السلام نو چې د دې سړي حساب کتاب وشي نیکۍ به سپکې شي ګناهونه درانه شي اعلان به وشي پلانکې دوزخ ته دی د آدم علیه السلام خو بچي دي که اب حضور پاک ته آواز وکړي یا محمد صلی الله علیه وسلم ستا امتي دوزخ ته روان کړی دی بچې کا نوسی دی که نه د آدم علیه السلام نوسی دی ستا امتي روان کړی دی او یاد وساتئ د کوم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر بوله حضور پاک فرمایي چې د ما امت سره حساب کتاب کېږي ته به هم ولاړې الله ستا امتي روان کړی دوزخ ته رسول الله مبارک او فرشتو ته وایي ودروې دا سړی هغوی به نه ودروي بیا به آواز وکړي لږ ودروې د ده یو نیکي ما سره ده هغوی به بیا نه ودروي بیا به آواز وکړي ای فرشتو لږ ودروې د ده یو نیکي ما سره ده هغوی به ورته ویل ستا قرآن شریف کې نه دی راغلی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون چې الله ورته څه حکم کوي هغه پوره کوي د خدای د حکم نافرماني نه کوي په چې زړه نه نرمېږي هغه ستا قرآن کې راغلی دي ته الله ته ووایه چې مونږ ته الله ووایي مونږ نه ودرو رسول الله مبارک به الله ته آواز وکړي یا الله زموږ امتي روان دی دوزخ ته وړه څونه پیغمبر مونږ له غمخوار دی څومره پیغمبر زمونږ دپاره الله ته جللی دي څومره پیغمبر زمونږ دپاره خدای ته سلګیا والی دي د شپې نیمه شپه کې بقي ته تللی دی او د امت دپاره جلاګانې کړي دي لیکن موږ د دغه پیغمبر زړه خوشحاله نه که د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د هغه د سنتو تابعداري وکړو موږ د هغه د سنتو تابعداري ونه کړه هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د هغه د دین کار وکړو د هغه دین مخلوق ته ورسو موږ د هغه د دین خدمت ونه کړو د هغه دین مخلوق ته ونه رسو د هغه زړه په دې خوشحالېږي چې څوک زما د دین خدمت کوي دا خلک یې عزت او قدر وکړي موږ چې څوک د پیغمبر د دین خدمت کوي هغې پسې کنځنې کوو تو څنګه له پیغمبر وله خوشحاله لرې وله خوشحاله نه کړه لرې وله خفه رسول الله مبارک با الله ته آواز وکړي الله زما یو امتي دوزخ ته روان کړی یو نیکي ما سره پاتې ده ډېره واپس کړه چې هغه نیکي وله وتلو الله به فرشتو ته حکم وکړي واپس یې کړي دی به واپس کړي چې واپس یې کړي هغه نیکي هغه حضور پاک به هغه سړي ته وایي ها دا وړه غوندې پرچه واله دا ما سره ستا پاتې ده چې دا دله وتلو وایي دا پوټینې پرچه څه شی دی نو ما خو بلا ګناهونه دي د پوټینې پرچه څه شی دی اوس به راباندې یو ځل آواز وچو په دې 18 دغه قامه کې تقریبا چې دا دوزخ ته بیا به دا آواز کېږي دا پرچه والا خدای به خیر دوباره وله نیکۍ وتلي ګناهونه نیکۍ سپکې دي ګناهونه درانه پوټینې پرچه چې په نیکو کې وه چې نیکۍ درنې شي اعلان مو شي فلانکي د فلانکي زوی د جنت ته ځي اوهو څومره لویه خبره دوزخ نه بچ شو دا سړی به ورمنډه کړي رسول الله مبارک ته څوک یې
نو خو دې دغه ما خلاص کړم. او دا څه شي و چې دا زما نیکۍ پې درنې شوې؟ وایي زه د دې ونه پېژندم. وایي نه، وایي زه ستا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم، انا محمد صلی الله علیه وسلم. دا 600 دا پرچا دا هغه درود شریف و چې تا په ما ویلي ما دله ساتلي و نن ورځې دپاره. دومره د برکت شی دی. اوس چې به م وایو که به نه وایه نه وایه به که خیر انشاءالله. دومره د برکت شی دی درود شریف. او ایرونو شیخ عبدالحق دهلوی رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی دی مدارج النبوه، په هغې کې یو واقع لیکلی ده. شیخ عبدالحق دهلوی وی چې کله الله پاک آدم علیه السلام پیدا کړ، ما در حواله درکړي. شیخ عبدالحق دهلوی محدث چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کړ، نو چې دی اوده که خوب یې پرې راوسته، نو د دې ګسې پوښتنې وله بیبي پیدا کړه حوا. نو چې دی کله را بیدار کړه او د حوا ولیدله، د ده په زړه کې ورته خواهش پیدا شو. نو د لاس ور وغځاو هغې خپلې هغې حوا ته لاس یې ور وغورځاو. الله وایي ما صبر. 2 سیدونه پاتې دي، یو نکاح پاتې دی، یو مهر پاتې دی. بغیر د نکاح نه او بغیر د مهر نه ته دې له لاس نشي ور وړی. الله نکاح څه ته وایي؟ نکاح یو عقد دی دله تړم. او الله مهر څه ته وایي؟ دې له به څه شی ورکوې. الله ما سره څه دي، زه وله څه ورکوم. دا شیخ عبدالحق دهلوي لیکلی دي. ښه وایي د دې مهر دا دی چې د اخر زمانې په پیغمبر په محمد صلی الله علیه وسلم 7 کرته درود شریف ووایه. د مهر چې دا دی اوې دا 7 کرته درود پر رسول الله مبارک د اخر زمانې پیغمبر ستا نو سید راضي به، نو دا ستا د دې مهر شو، نکاح به دله دوتم. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلي په احیاء علوم الدین کې، امام غزالی وی حج روانو، وی یو سړی را سره ملګری به د هغه سړي د درود نه بغیر خوله نه خوځي. هر وخت به درود شریف وي، درود شریف وي، درود شریف دی. وی ما ورته وی چې وی جان ته هر وخت درود شریف وی، نور ذکرونه خو هم شته که نه، لا اله الا الله بل 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 بل، نو هر وخت درود شریف وی. وی د دې برکت ما معلوم کړی، د دې برکت څه برکت. وی دقسې یو کال حج دته او پلارم را سره او یو ځای کې دمه وکړه. وی چې دمه م وکړه پلار مې نه جوړ شو، بیمار شو. چې بیمار شو خو پیاده قافلې وې، قافلې والا راته څو ورځې تېرې کړې چې ورېږه د دې علاج وشي نو بیا به ځو. خو زما پلار زیاتېده او جوړېده نه او قافله دونه نه شوی څارېدی. قافلې والا وی چې بهجان مونږ خو دنه ځو او ته یې د خپل پلار بیمارۍ خدمت وکړه، تیمارداري وکړه. وی قافله لره د پلار ته ناست و، مزدوري م کوه او پلار له ډوډۍ م راوړه، خو پلار غریب مې مړ شو. وی چې مړ شو ډېر زیات پریشانه شوم، انتهایی پریشان، چې خدای د سفر کې او د حج سفر له مې پلار روان دی او پلار دا ته مړ شو. دا به څه کېږي؟ واقعي په سفر کې ګرانه وي. په پلار مې څادر واچو، نږدې کلي ولته ورغلو. یو څوک راولم چې دا پلار را سره ښخ کړي، جنازه پې وکړي، دفن وشي، کفن وشي، غسل وشي. وی لاړم کلي والا ته مې وویل چې دقسې زما پلار دی او زه مسافر یم او قافله کې تلم او دلته راته مړ شو، مهرباني وکړئ ما سره راشئ چې زما د پلار ولمبه قبر وکنه او جنازه وغیره. ویې کې ډېره ښه، ته زمونږ درپسې درلم. وی زه رالم پلار له چې رالم پلار له پر پلار مې څادر اچولی و، چې څادر مې ترې اوچت کړ، د پلار دا مخ مې په بل شکل بدل شوی، بد شکل شکل یې خراب شوی. و چې ما ورته وکتل په ما هیبت راغی، بېهوشه شم چې خدای پاکه دا څه وشو. دا خلک به وایي چې د انسان دی که خر دی، دا موږ د خر خښولو نه راولي که د انسان خښولو نه م راولي، دا څه وشو. وی هغه بېهوشۍ دوران کې یو سړی دی ورسره ملګري دي. وی ما ته وی ولې جاړې خفه مې دقسې پلار را سره روان و حج له او پلار مې ناجوړه شو، مړ شو، شکل یې بدل شوی، په دې پریشانۍ. وی مه پریشانه کېږه. وی لاس یې راواغېسته. وی زما د پلار ته چې زه خوب اینمه نو 4 حبشیان دي، تک تور شکلونه او شنې سترګې دي او ډنډې دي ورسره، او زما د پلار له راغلله هغه ډنډې ورته نیسي. زما د پلار وایي وی خدای پاکه دا به څه کېږي. وی یو سپین خشته جامو سړی راغی او هغه حبشیانو له دیکه ورپسې خوش ډب ور راکړي، هغې وشړل.
او زما د پلار په مخ یې لاس راښکه واپس د خدای خشته ښکلی شکل د مخکې نه. نو ته څوک یې؟ زما پلار خو دغه ډنډو والا حبشانو نه بچکا تورو نه او دا مسلې ولا سم که مخې خراب و تا پې لاس راښکه وی زه ستا پیغمبر محمد صلی الله ستا د پلار خو ډېر ګناهګار و ډېر ګناهګار لږ نه نو بس ګناهګار همدغه اصل انجام یې واقعي ګورې رونو د خدای نه یریږئ ګورې دنیا کې به د مخ نه بدلېږي خو قبر کې مخونه بدل نه شي ګورې ډېر ګران کار نو چې دې مړ شو نو بس د خدای پاک دغه سلا ودله وی ده به په ما درود شریف وی نن د ده درود رونه رسېدل نو ما هغه فرشتې نه تپوس وکړه چېرې یو سړی به و د هغه به درود شریف روزانه راتلل نن یې درود رانله وی هغه راته وی هغه فرښتو چې هغه مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی که څه مدد یې کولی شي مې څه محتاجه دی وی شکل یې بدل شوی نو رالم نو مې مدد وکړه نو چې دا سړی راویښ شو پلار ته یې وکتل نو واقعي د پلار شکل یې سم شوی و او د هغه مخکې نه ښکلی شوی و نو دا په حدیث کې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی حضور پاک فرمایي د عمار ابن یاسر روایت دی د عمار ابن یاسر چې ان الله وکل علی قبر ملکا الله زما په قبر یو فرشته مقرر کړې ده هغه له خدای پاک داسې سترګې ورکړي دي چې دا ټول انسانان پې ویني داسې غوږ خدای ورکړی چې د دې ټولو خبرې پې اوري هغه الله سره مقرر کړی دی چې څومره درود شریف په ما ویلې کېږي هغه فرشته یې یادوي او ما ته یې پیش کوي او ما ته څه وایي ما ته وایي فلانکي د فلانکي زوی نن پته دومره درود شریف ویل نو د درود شریف د برکت نه ستا او ستا د پلار نوم د حضور پاک مخې اخیستلی کېږي زه خو کله کله په دې باندې خوشحاله شم زه یم د هغه ثوابونه او برکتونه په خپل ځای دي خو د درود شریف د برکت نه ستا نوم او ستا د پلار نوم د رسول الله مبارک خوا کې اخیستی کېږي چې نن فلانکي او د فلانکي زوی په تا دومره درود شریف ویلي دقسې واقعه په روضة الفائق کې د سفیان ثوري نه منقول ده سفیان ثوري رحمت الله علیه لوی محدث دی وی د بیت الله د مې طواف کو یو سړي به ډېر زیات درود وی ما ته تپوس وکړه هغه هم راته دقسې واقعه و چې د ما پلار په سفر کې تو مړ شو مخې تور شو او په خوب کې مې رسول الله مبارک ولید په مخې ور لاس راښکه خدای ټیک کړه ما دې تپوس وکړو چې ته څوک یې وي د ستا پیغمبر مې دا دې څه چل وکړه وی ستا د پلار به ما روزانه درود شریف وی نن یې درود رانلل فرشتې نه مې تپوس وکړو وی هغه تا ته محتاج دی مخې تور دی ورته رالم فایده مې ورته ورسول دا درود شریف فضیلت دی او سمارونو حدیث پاک د حضرت ابو هریره دا مورخه د ابو هریره د علامه سخاوي او کتاب د بدیع پاغه کې درته باقاعده وایم چې الصلاة نور علی الصراط الصلاة نور علی الصراط صلات نوستم وی درود شریف تم وی دا په پول صراط رڼا ده ښه بیا څه وی ومن صلى علی یوم الجمعة 80 مرة ومن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة چا چې د جمعې په ورځ 80 کرته درود ووایي څونه 80 غفرت له ذنوب 80 عاما د 80 کالو ګناهونه به ورته وبخم دا حدیث زموږ د علما په پیږي په دې کې څه ضعف شته خو دا متعدد احادیث دي او زموږ علما وایي چې په فضایلو کې بیا کفایت ورکوي نو 80 ځله پر رسول الله مبارک درود شریف او حضور پاک فرمای من صلى علی عند قبری سمعته چې د ما د قبر خوا کې څوک و درود ویي اورم ومن صلى علی نائیا او چې په ما درود ویي او دی لرې دی ابلغته ما ته د فرشتو په ذریعه رسي او حضور پاک فرمای ان لله ملائکة سیاحین فی الارض په دې ځمکه کې فرشتې چکرې لګي یبلغونی عن امتی السلام او چې زما امت په ما درود سلام وی ما ته رسي رونو د نن نه پس به که خیري او یو بل حدیث کې سره دی چې په ما څوک یو ځل درود شریف وی نو الله پاک لس ګناهونه رجوي لس نیکۍ لیکي لس درجې بلندوي ډېره لویه فایده ده زما لا اوس په ټولو کې بهتر درود ابراهیمي دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد او دا اللهم بارك دویم درود دی اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. دا دویم شو، دو شو. دا ډېر بهتر دی. رسول الله مبارک ډېر د صفتونه کړي، لیکن که څوک دا نشي ویلي اوږد دی، هر څه کې چې اللهم صل پکې راغی یا صلی الله پکې راغی، بس دا درود شریف دی. اللهم صل لفظ یا وصل الله، لم درود داري وصل الله على النبي الأمي، وصل الله على النبي الأمي. اللهم صل على محمد دام درود شریف. نو چې کوم کې اللهم صل وي یا صلی الله پکې وي، دا درود شریف دی. بهتر خدا دی چې سړی دی اودس وي، بهتر خدا دی چې سړی دی قبلې ته مخکې درود دی وي، لیکن بیا اودس هم ویلی شي، په لاره هم ویلی شي، په روانه هم ویلی شي. بعضې د درود دشمنان دي، هغې خلکو ته وایي په ولاړه مه وایه، ګورې خپې به دې خوږ شي. د کونډو درد نو کونډو دا خو پرچه ده چې چا په کونډو درد دا وایي ما درود شریف په ولاړه ویلی، او چاته وایي چې که په روانه کې دی وایي سترګې به دې کمزوري شي، نظر خو دا چا کمزور، ټول دروغ دي. ښه د درود د څوک مه منې کوئ. آداب یې دا دي چې په اودس کې ووایه، آداب یې دا دي چې جومات کې کښېنه، قبلې ته مخ کا. لیکن ذکر شو، درود شریف شو، تلاوت د قرآن شریف شو، دا ټول په روان هم ویلی شي، په ولاړ هم ویلی شي، په ناسته هم ویلی شي، او هر ټایم یې وایه درود شریف. او بالخصوص د شپې چې کله وده کېږې نو ځان له یو مقرر کې یو 50 یا 100 درود شریف په رسول الله مبارک باندې وایه. ښه وایه به انشاءالله دا لازم کې. او د مانځل د بان نه پس کله بانګ وویلی شي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. دا هم وایه چې څوک دا وایي رسول الله مبارک فرمایي زما شفاعت ولا واجب شو. چې کله دعا کې مخکې حمد بیا درود شریف بیا دعا وروستم درود شریف وایه. په جومات ته داخلېږې وایي اللهم افتح لي ابواب رحمتك، بیا درود زر وایه بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، یا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، یا صرف الصلاة والسلام على رسول الله. او که د جومات نه وتې اللهم اني اسألك من فضلك، او بیا وایه چې بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، درود او سلام وایه. دې کې به انشاءالله ستاسو ډېره لویه فایده، پیغمبر به خوشحاله شي، الله به خوشحاله شي، د دنیا فایدم او د آخرت فایدم ده. ټول به وایه که خیر انشاءالله. او زنانو ته مو وایه ښه درود شریف وایه، د ورځې 200 پیرې کم از کم وایه. قسم دې بعضې خلک دي ما ته وایي موږ په شواروز کې 10,000 کرته درود شریف وایو، 10,000 کرته ماشاءالله. نو خیر 10,000 که څومره ډېر ویلې شي ښه ده، خو دا 200 پیرې خو ټول ملګري ځان له نوټ کې چې دا به وایه که خیر انشاءالله. الله یې تاسو ته توفیق درکړي.